طالبانو هرات ولایت افغانستان کې یو زیارت ته خواجه غلطانی ولي ورته وایي، تاسو یې نوم اورېدلی. هغه زیارت کې یو عادت ته چې سړی ورشي رغړوي چې لږ څملې پکې یو لوټ چې ځان ته ورکړي چې دې اړي مولایان نه اړوي. موږ خپله هم ورغلو، د هرات علما راسره وو. نو مولایانو ویلي چې دا مولایان ولې نه رغړي، عوام رغړوي. نو ما ورته ویلي علامه ابن الحجاج علامه امام الرازي سے امام الرازي طالبانو یو کتاب جوړ کړی ده المطالب العالیه، هغه هم د هرات تمدن هم هرات کې ده. امام الرازي صاحب لیکلي دي وایي د انسانانو همتونه ډېر کارونه کوي. ګوري طالبانو کله چې د یو چا داسې عقیده برابري دا ټول وهم متوجه یې داسې وي چې ما زیارت اړي، نو چې ځان ته یو لوټ ورکړي دا همت یې نور اړي. دومره لوی کارونه همت کوي طالبانو. نو د عوامو عقیده داسې برابري چې اړي او مولا ته وایي دا خو زیارت ته لاس واري چې دا زیارت ټیم نسي اړولی، ځکه زیارت خو هېڅ شی نسي کولی، زیارت اړول نسي کولی طالبانو. نو مولا چې قسم لینې اړي رښتیا هم نه اړي، د مولایانو ملګري هم نسي اړولی. تجربه یې کوي ورباندې. دوی دې ته وایي وي دا مولایان چې دي د عقیدې خرابې دي او د عوامو هغه خلک اړي چې عقیدې برابري، هغه چا چې عقیدې برابري نه هغه چا عقیدې برابري اړي چې چا دا خبر نه ده. طالبانو دا ټول د وهم مسأله ده. وهم دومره لوی مؤثر د طالبانو، وهم دومره مؤثر د چې اړي دي دسې او وهم در باندې زور چې اړي دي. وهم طالبانو دومره نادر کارونه کوي، علماوي کتابونو کې دا خیال وهم چې ته ورته حیرانه سې. علماوي کتابونو کې چرګه ته د چرګې او د چرګ معاملې سره ډېره جوړه ده، که نه پېژنې معامله خو نو دې سره ډېره جوړه ده. کله چې چرګې سره ډېره زمانه چرګ نه وي نو ډېر خیالونه وهمونه کوي. چرګ او د چرګې په مابین کې امتیاز په دوه درې شیانو ده. یو د چرګ د نر چرګ دغه کې یو تېره شی موږ ورته فیخ وایو، تاسو چې هر څه ورته وایي. یو موږ ورته کرکره وایي، څوک تاج ورته وایي، څوک عقرالدیک ورته وایي. دا د چرګې پیدا شي، چرګې نه طالبانو چرګ جوړ شي. ډېر خیالونه د چرګ کوي. ګوره وهم دومره ډېر تاثیر کوي ښه طالبانو. نو فکر مو یې چې ډېر فکرونه تاسې ونه کوي. نو اوس د انسان لوړ همت انسان هدفونو ته رسوي. دا د موږ موضوع شوله. باید طالب لوړ همته یې اوسېږي. لوړ همت انسان خپل هدف ته رسوي. که بې همته انسان ولې که علم کې د همت کمزوری نه رسېږي، که په جهاد کې د نه رسېږي، که په هر موضوع کې د همت بایللې طالبانو هدف ته نه رسېږي. ډېر شیان دي اوس یې درته اوروم. امام غزالي رحمه الله وي ما ته خلکو غوښتنه وکړه رانه چې ته په همت یو کتاب جوړ کړه. نو دی راجب سو په همت کتاب جوړ کړ، سر العالمین، یو وړکی کتاب د طالبانو عربي کې د ما سره شته. امام غزالي رحمه الله دې کتاب کې لیکي محمود ابن سبکتګین الغزنوي، محمود ابن سبکتګین الغزنوي طالبانو هغه ته ورغی. څه ورته وایي؟ دی په غزني کې و، د هند پاچا ته یو خط ورولېږه. خط یې ورولېږه، قاصد رښتیا ورولېږه استازی. هغه ته یې ویلې د خپل قاصد ته چې ورشه د هند د بادشاه نه پوښتنه وکړه چې تاسې عمرونه ولې ډېر دي او د موږ عمرونه کم دي. محمود غزنوي ورولېږه. نو هسې ورغی. نو د هند پاچا ورته ویلې د قاصد ته وایي زه تر څو جواب نه در کوم چې دا یو غټه ونه وه چې دا راچپه نه کړې. هغه ورته ویلې ونه څنګه راچپه کړه؟ ونه کله راچپه کېږي؟ ډېره غټه ونه یې ورته وښوده، دا ونه راچپه کړه. ونه باندې د ده زور نه رسېد. نو ځان سره څه وایي دغه سړی چې د قاصد تللی ټوله توجه یې ونې ته شوه، ټول همت یې ونې ته شو. نو ځان سره وایي چې دا ونه خو نه چپه کېږي، څنګه به یې چپه کړم؟ وایي راځه بېرته غزني ته لاړ شه. بیا وایي نه ځم غزني ته، ځکه که غزني ته لاړ شمه نو ما نه به محمود غزنوي پوښتنه وکړي چې جواب دې راوړ که نه، زه به ورته یم نه. نو جواب چې وي نه سم خوند نه کوي. او جواب دومره یو سخت شي پورې معلق شوی ده چې د ونې چپه کول یو ونه د ما پلار نه شي چپه کوی، دومره غټه ونه ده. خو بالاخره لرې لاړو کېناسته، ځان سره فکر کوي چې دا ونه نو اوس چپه، دا ونه اوس څنګه په صبر، دا ونه څنګه را په دې فکرونه کوي. ټول همت یې دلته متوجه شو. قصد یو دراز جګ شو، دراز چې جګ شو شر و شور جوړ شو. خلکو ورمنډې کړلې، دم ورمنډه کړه چې ګوري هماغه ونه چپه شوې. چا چپه کړه؟ تلې هېڅ چا هم نه وه چپه کړې دي. ده همت ورته متوجه شوی و. دا د ټول قصد ورته چپه شوی متوجه شوي ونه چپه شو. پاچا ته ورغی. پاچا ته وایي ونه خو مې درته په همت چپه کړله. نو اوس خو جواب راکړه. هغه ورته ویلې بس دا د تا جواب هم ده. ورشه لاړ شه محمود غزنوي ته ووایه چې همدغه ونه چپه کول چې د تا همت ته دا د تاسې جواب هم ده چې ولې موږ ډېر عمرونه لرو. تاسو طالبانو د یوه خبر به راسره کوئ او منئ به یې هم چې څوک د ما اراده لري چې د ما سره تلموز او شاګردي وکړي، باید هغه طالب سیاسي هم وي، هغه طالب د دنیا د حالاتو نه هم خبر اوسېږي. هغه د پخوانۍ دنیا زمانه نه ده طالبانو. نن به طالبان د سیاست او د امورو د دنیا نه خبري. تاسې خبرې طالبانو دنیا کې کوم مملکت کې ډېر ژوند دنیا کې څوک کوي؟ معمر خلک چېرته وي؟ اروپا کې ډېر معمر خلک طالبانو اروپا او امریکایان وي، ډېر عمرونه چې لري. دا اوس دنیا کې چې کومه سروې شوې ډېر عمرونه څوک لري؟
امریکایان او اروپایان ډېر عمرونه لري، 100 130 ډېر کسه یو خو ممکن پیدا کېږي، خو دوی کې ډېر دي. محمود غزنوي ورته ویلي چې تاسې ولې ډېر عمرونه دي موږ لږ. هغه چې ونه چپه کړه هغه ورته ویلي همدغه همت کې تا جواب هم ده. وایي څنګه جواب مې ده؟ ګورئ د کافران خو یې د موږ هم دا دنیا ده، همتونه یې څوک وي لوړ د عمر دپاره همتونه لوړ وي که نه وي؟ لوړ همت لري چې باید ډېر عمر وکړم. موږ او تاسې د طالبان علما چې افغانستان کې اوسېږو طالبانو څه وایو چې 13 کاله ژوندی یم ډېره ده. همت موږ د عمر په اړه ډېر مختصر نه ده؟ ډرون ګرځي چې بیا به شهید یم درنه بیا یو نعتم پسې وایي هسې د خطر زمانه د ویستلی به یم او په سنګر کې به مړ سوی یم، داسې خبرې ښیي که نه؟ نو طالبانو د عمر په اړه مو همت څوک ده؟ کم ده که نه؟ عمر مو هم کم ده. او طالبانو د دوی د عمر په اړه باندې همتونه لوړ دي، عمرونه هم ډېر دي. تاسې وایي چې دا څه نادر وایي، دا خو د تقدیر خلاف ده. هېڅکله د تقدیر خلاف نه ده. تقدیر کې الله لیکلي زید ده، د زید همت دا ده چې زه باید ډېر عمر وکړم. الله تقدیر کې لیکلي اصل کې د زید عمر 60 کاله ده، خو همت یې ډېر لوړ ده. د همت په وجه باندې الله ورته 120 کاله عمر ورکړي. تقدیر کې دواړه لیکلي دي. عمر چې ده هغه ډېر کم همت یې ده، د ده همت ډېر کم ده. نو تقدیر کې الله دته عمر 10 کاله یا 40 کاله لیکلی ده. نو بیرته قاصد محمود غزنوي ته راغی ورته ویلې داسې چلو داسې چلو. نو همت څومره تاثیر کوي طالبانو؟ ولې چپه کوي همت طالبانو؟ ولې چپه کوي؟ همت د انسانانو عمرونه لوړوي. دعا د سړي عمر اوږدوي که نه اوږدوي؟ د استاد د مور و پلار سره نیکي کول د سړي عمر، اعمال سړي طالبانو اعمال د سړي عمر زیاتوي، دعا د سړي عمر زیاتوي. صحیح حدیث کې ثابت ده. او د مور و پلار سره نیکي کول هم د سړي عمر زیاتوي. دغه لوړ همت طالبانو انسانان دغه هدف ته رسوي. مثالونه یې درته وایم طالبانو. زه پوهېږم چې دې موضوع سره تاسې ناشنا یئ، خو غواړم طالبانو په داسې شیانو مو د غوږونو دروازې در وټکوم چې چا نه یې درته ویلي. ځکه ما مخکې درته ویلي وو د بدلون زمانه د بدلون به راولو. دا امام غزالي سیر العالمین کې لیکلي.